دغه د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ جامع جماعت چې د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ په دزګيري سیمه کې پر سلور بسوي ځمکه په یو منزل کې په پاخه او بنسټیز ډول جوړ شوی د یو شمېر اماراتي او ځایي مسؤلینو دیني عالمانو او سیمې اوسیدونکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. پر دې مهال د جماعت بنسټګر وایي چې دغه جماعت د ملي سوداګرو په مالي ملاتړ د 10 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی او په یو وخت کې د 8 سوه لمونځ کوونکو ظرفیت لري. جماعت تقریبا په 4 بسوي ځمکو کې جوړ شوی ده. د منزل لپاره خو تقریبا په د اول منزل کې 800 نفر ځایږي. البته خوشبختانه چې د دې لګښت ټول د دې سیمې د ملي تجارانو لخوا نه شوی ده. 10 میلیونه افغانۍ خاص په دغه جامع مسجد باندې مصرف شوي دي او دغه همکاري له ما سره هغو تجارانو کړې ده چې په 2001 کال کې د جهاد په اکمالاتو کې د ما همکاري کړې وه، د ما لاسنیوی یې کړی و. نوموړي د دغه جومات جوړول په سیمه کې جدي اړتیا وبلله او زیاته کړه چې د جمعې مبارکې ورځې جماعت تر څنګ 15 وخته لمونځونه پکې ادا کیږي. ګیري ساحه چې دا تقریبا 50 غټ او کوچني جماعتونه دي. په دې ساحه کې موږ جامع مسجد نه درلوده. د ولسونو ارزو خواهش هم دا و چې باید دلته یو جامع جماعت جوړ شي. د ما تمنا او ارزو هم دا و چې باید دلته موږ یو جامع جماعت ولرو. نو هماغه و چې د جامع جماعت بنیاد مو په روز کال کې کېښوده. هیره دې نه وي چې دغه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه جامع جماعت د اذان پر لومړي تکبیر پرانیستل شو.